تازه خبر افغان ځواکونو پاکستانیان وژلي دي. افغان ځواکونو د پکتیکا ولایت په سروبي ولسوالۍ کې د طالبانو د پاکستاني قومندان میسل خان په شمول 8 تنه طالبان وژلي او 4 تنه نورې ټپیان کړي دي. دغه راز افغان ځواکونو کاپیسا ولایت کې د طالبانو د لیزری قطعی مهم غړی ذاکر الله مشهور په عباس هم وژلی دی. بلخو هلمند کې د طالب قومندان حافظ روح الله په شمول 15 طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. ملي دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونو تېره ورځ د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې پر طالبانو هوایي برید کړی چې په پایله کې د طالب قومندان حافظ روح الله په شمول 23 طالبان وژلي او 22 نورې ټپیان کړي دي. بلخو ننګرهار کې د پاکستاني ترهګرو په شمول 43 طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. امنیتي سرچینې وایي چې افغان ځواکونو تېره ورځ د ننګرهار د اسحاق ولسوالۍ په سرخیل سیمو کې پر طالبانو هوایي بریدونه وکړل چې په پایله کې د پاکستاني ترهګرو په شمول 23 طالبان وژلي او 20 نورې ټپیان کړي دي. بلخو کې د طالب قومندانانو په شمول هم 33 طالبان وژل شوي دي. د شاهین قلی اردو مطبوعاتي مسؤل وایي چې افغان ځواکونو تېره شپه د بلخ د کلدار ولسوالۍ اړوند او د شورتپي ولسوالۍ په توقي سیمو کې پر طالبانو هوایي بریدونه کړي دي چې د طالب قومندانانو په شمول 33 طالبان وژلي او 19 نورې ټپیان کړي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.